بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما رونو خویندو، نن زه تاسو ته د الله پاک صفاتي نوم الباسط د دې معنا او خواص ښیم چې زموږ دپاره پکې ډېر برکتونه او فایدې دي. نو کوشش وکړو چې دا ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورو او د نورو دوستانو سره یې هم د ثواب په نیت باندې ضرور شریک کړو. زما رونو خویندو، الباسط جل جلاله دا د الله پاک صفاتي نوم دی. معنی دا روزي فراخه کوونکی. وز د دې یو څو خواص دي چې ډېرې فایدې دي، دغه درته ښیمه. نمبر 1 خاصیت دا دی زما رونو خویندو چې څوک هم د هره ورځ د ساخت د مانځه نه بعد لس پیرې دا الباسط وایي، نو انشاءالله د ده په هر کار کې اسانتیا وي او هیڅکله به هم د چا محتاج دی نشي. دی اولنی خاصیت. نمبر 2 خاصیت دا دی زما رونو چې څوک هم اسمان طرف ته دواړه لاسونه اوچت کړي او لس ځله دا الباسط ووایي او بیا خپل لاسونه په مخ باندې راکاږي، نو انشاءالله دته به د مالدارۍ یوه دروازه چې دا هغه پرانستی شي. نمبر 3 خاصیت دا دی چې څوک هم روزانه 40 ځله دا الباسط ووایي، نو دی به د مخلوق نه انشاءالله بې پروا شي. نمبر 4 خاصیت دا دی دوستانو چې څوک هم په څه قسمه مشکلاتو کې راګیر شوی وي او د مشکلاتو نه نجات غواړي، نو هغه د هره ورځ د هر مانځه نه بعد 140 بیرې د دې الباسط وظیفه کوي، نو انشاءالله مشکلات او دا به آسان شي، ختم بشي، او دا د دې مشکلاتو نه د نجات دپاره ډیر اهم او فایدمن عمل دی. نمبر 5 خاصیت دا دی چې څوک هم غواړي چې زما رزق ډیر فراخه شي، نو هغه د 2 ورځو پورې روزانه 12,000 پیرې د الباسط ووایي، نو رزق به ډیر فراخه شي. نمبر 6 خاصیت دا دی چې څوک هم 3 شپو کې 1,50,000 پیرې یا باسط ختم وکړي او اول او آخر ته سلسل پیرې درود شریف وایي، نو انشاءالله دته به د غیبو نه روزي چې دا به میلاو شي او د 3 شپو نه بعد به بیا روزانه سلسل ځله دا یا باسط وایي. نمبر 7 خاصیت دا دی زما رونو چې څوک هم په سحر وخت کې سترګې خپلې بندې کړي او 11 پیرې دا یا باسط ووایي او خپل په لاسو باندې دم کړي او خپل دواړه لاسونه بیا خپل په مخ راکاږي او بیا سترګې وغړوي او دواړو لاسونو ته خپل وګوري او بیا 2 پیرې بیا یا باسط ووایي او د هغې نه بعد بیا دا دعا ووایي: اللهم زد ثم زد لا تنقص وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. نو انشاءالله چې دا دعا وایي، نو انشاءالله په دغه ورځ باندې به دی وږی نه پاتې کیږي. دا وم ډیر اهم او فایدمن عمل. نمبر 8 خاصیت دا دی چې څوک هم روزانه 2 پیرې یا باسط وایي، نو الله پاک به د تمامو مصیبتونو او آفتونو نه محفوظ ساتي. نمبر 9 خاصیت دا دی زما رونو خویندو چې څوک هم د شپې په آخري حصه کې 10 پیرې لاس اوچت کړي او دا یا باسط وایي، نو دی به همیشه خوشحاله وي، هیڅکله به هم دته غم او تکلیف نه رسي او د داسې ځینه به ورته نفع رسي چې د ده به په ګمان کې هم نه وي. نمبر 10 خاصیت دا دی زما رونو خویندو چې څوک هم روزانه یا باسط وایي یا دا لیکي او د ځان سره کیدي، نو دته به هیڅکله هم انشاءالله غم نه رسي او د غیبو نه به ورته روزي میلاویږي او هیڅکله به هم د چا محتاج نشي. زما رونو خویندو، دا و د الباسط جل جلاله د الله پاک صفاتي نوم د دې معنا او خواص. امید ده چې تاسو به پرې پوه شوي او زموږ دپاره پکې ډېرې فایدې او خاصیتونه دي. نو دا ویډیو د نورو دوستانو سره به ضرور شریکه کوئ. تر د بلې ویډیو پورې راکړئ اجازت. جزاک الله.